د ننګرهار والي په مشرۍ د مسؤلینو سفر په چراګام، خوږیاڼو او شیرزاد ولسوالۍ ته. په دغه سفر کې د ننګرهار والي شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم ملتیا د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر کوله. د اسلامي امارت دغه دوه ولایتي چارواکو په چراګام ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو قومي مخابرو او مجاهدینو په غونډه کې برخه واخیسته. ننګرهار والي شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم د غونډې پر مهال د سیمې له خلکو وغوښتل چې د دغه غرنۍ او مهمې سیمې د ډاډمن امنیت لپاره د اسلامي امارت د مجاهدینو ترڅنګ ودرېږي. نوموړي مجاهدینو ته سپارښتنه وکړه چې له خلکو سره د نرم چلند او د بیت المال امکانات دې په ډېر احتیاط وکاروي. نو د غرور او تکبر نه به ځان ساتي. احتیاط مجاهدینو بیت المال سره خیانت درسه ونسي، بې احتیاطي درسه ونسي، بې ځایه د موټر یوې خوا او بلې خوا ته ځغلول. ګورئ دا داسې نه دی چې په بیت المال باندې یوازې ستاسې خوا بدېږي، د سپین ږیرو هم خوا په بدېږي، د ولس د ځوانانو هم خوا په بدېږي. موږ عملي لیدلي دي. قدرمنو علما کرامو ته مو دا مشوره ده او دا مو ځینې غوښتنه ده چې تاسې خو الحمدلله د دې نظام رهبران یاست، زموږ مشران یاست. د دې نظام په ساتنه کې، د دې نظام په لا تهذیب کې او د دې نظام په لا جوړولو کې تاسې باید زموږ سره روژه په روژه باندې ولاړ یاست. د پچراګام ولسوالۍ د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي شفیع الله او قومي مخور ضابط اکبر ورغل مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د سیمې دیني عالمانو ولسونه د اسلامي امارت ملاتړي دي او دغه نظام د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. نو موږ هم خوشحاله یو او تاسو دې الله پاک جل جلاله په دې نظام باندې خوشحاله او راضي لري او الله دې موږ د سر نه مه کموه او آینده کې موږ د پچراګام د ولسوالۍ علما عوام خواص هر نوع قربانۍ ته په دې اسلام باندې په دې نظام باندې تیار یو. تاسو ته انشاءالله په هر اړخیز باندې ډاډ درکو او مطمئنه اوسئ لکه مخکې چې موږ مجاهد ورونو سره کوم اوږه په اوږه باندې کومه ستړیا کوم امکانات و تر خپل وسه پورې ټول حاضر یو قومي مشران علما. موږ دریغ نه دی کړی او آینده کې هم تاسو ته انشاءالله تاسو ته ډاډ درکو. ننګرهار والي شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم د خوږیاڼو وزیر بازار کې په پلي ګرځېدو سره د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې او د حل ډاډ یې ورکړ. او انشاءالله چې مخاپانو یې ښه خوشحاله وي، بالکل والا ښه ډاډه ګرځېږو او موږ په دې نظام ډېر خوشحاله یو. موږ همدا غوښتل. موږ ولسونه تاسو ته راتګ خوشحاله یو، خو یو څو غوښتنې هم لرو. غوښتنې هم دا دي چې موږ ځوان نسل هغه باسواده دی او څه درسونه یې لوستي دي هغه باید په وظیفو وګمارل شي. 3 میاشتې معلمینو معاشونه بند دي، باید معاشونه ورکړل شي. اسلامي امارت ټول ارګانونه ټول وزارتونه په خپلو کارو باندې بوخت دي، که د صحت اداره ده، که تعلیم او تربیه اداره ده، که کورنۍ چارو وزارت دی، امنیت چارې دي، دا ټول ملګري متوجه دي انشاءالله کارو ته. پوره ډاډ درکوو. په اول قدم کې د ټولو مهم دا دی چې ولس ته امنیت راسي. ستاسې د امنیت فکر راسره دی چې په ارامه خوب وکړي، په ارامه شپه تېره کړي، مسجد ته ولاړ شي، کاروبار وکړي. د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر په وینا دغه ولسوالیو ته د سفر موخه د اسلامي امارت مجاهدینو ته ځانګړې سپارښتنې، د ټولو ارګانونو ترمنځ ښه همغږي، خپل مسؤلیتونو ته د مجاهدینو متوجه کول او هغو سیمو ته لا زیاته پاملرنه ده چې په تیر کې د خوارجو مرکزونه وو. نو د سفر موخه مو دا وه چې دغه ولسوالیو د نظامي ملګرو ترمنځ هماهنګي، همدارنګه کومې منطقې چې مخکې د خوارجو د فتنې څخه صفا شوي وي چې د بیا لپاره مجاهدین باید دته متوجه او مجاهدین خپل مسؤلیت وپېژني او آینده لپاره د خوارجو بیا دغه جاله او مرکز جوړ نشي. او بل دا مطلب و چې دغه د ولس او د اسلامي امارت د مجاهدینو ترمنځ ښه روابط او خپل مجاهدینو ته هم دا توصیه وکړه او همدارنګه د ولس سره هم د هماهنګۍ او مجلسونه ونیول. د دغه سفر پر مهال د پچراګام ولسونو او مسؤلینو ته قاري عبدالله ملنګ د دې ولسوالۍ د نوي ولسوال په توګه ور وپېژندل شو.